د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د محتسبینو د هڅو په پایله کې د یادې ولسوالۍ په لرې پرتو غرنیو سیمو کې د شریعت او دین څخه نه خبره هغه 4 تنه وګړي ونیول شول چې لا کلونو راهیسې په خلکو کې بدعتونه او خرافات خپرول. یادو کسانو د دیني ارزښتونو تحریف کوه او د خلکو له عقیدوي احساساتو سره یې ناوړه لوبې کولې. د خوست ولایت د امر بالمعروف ریاست مسؤلین وایي چې د یادو کسانو له جملې یو له تیرو 20 کالونو راهیسې ویښتان نه وو کم کړي او بل بیا تر 15 کالونو یوازې یو جوړ کالی اغوستی وو، بل له لمبلو ډډه کوله او یو یې بیا په دې عقیده و چې کله کلي ښار ته ولاړ شي نو مړ به شي. د دوی دغه ډول خرافاتي باورونه نه یوازې د هغوی د شخصي ژوند د ګډوډۍ لامل شوي وو بلکې د سیمې د خلکو پر ذهنونو یې هم منفي اغیز کړی وو. د امر بالمعروف ریاست مسؤلین زیاتوي د دغو کسانو کړنې نه یوازې د اسلامي اصولو خلاف دي بلکې د ټولنې د دیني او ټولنیز ثبات پر وړاندې هم ستره ستونزه رامنځته کوي. الحمدلله دلته چې کله راوستل شول د دوی د ویښتانو اصلاح وشوله او همدغه نومونه دوی ته یو څو مهمې اسلامي سپارښتنې وشولې او دوی ته نوې جامې ورواغوستل شوې او په آینده کې دغه شانتې اعمالو د نه کولو کلک تضمین ځینې واخیستل شو. موږ د امر بالمعروف ریاست چې څومره محتسبین دي په ټولو خوست میشتو باندې غږ کوو چې زموږ هدف هم دا ده چې په ټولنه معاشره کې چې څومره منکرات خرافات او بدعات شتون لري هغه به مونږ او ستاسو په ګډه تفاهم سره هغه به ختمو ان شاء الله. د خوست ولایت اوسیدونکي په اړونده برخه کې د امر بالمعروف ریاست هڅې ستایي او زیاتوي چې دا ډول خلک باید په هیڅ صورت ناوړه کړنو ته پرېنښودل شي. دا یو داسې خلک دي چې خلکو ته دوکا ورکوي، مقصد خلکو نه په یو چال پیسې اخلي چې تو ته مونږ داسې یو تعویض کوو د کور به د خدای وکړي، نور تعویضونه مویزونه کور نه کوي، هر څه الله فوق کوي. دوی بس هسې ځان ته یو نوم د کوټګر ور کړی دی چې موږ به تاسو ته د کور کوو. چا لیدلی چې اوسه پورې مو ته کوټګر داسې کور کړی. موږ او دا ټولنه ټول غواړي چې دا رقم ته مقصد بدینه خلک لکه اسلام په خلاف خلک دا باید ټول له منځه لاړ شي او موږ دا غواړو چې دا خلک پوتې نه شي ځکه چې ډېره کورنیو ته ډېر خلکو ته زیان رسولی ده. د خوست ولایت محتسبین بیا ټینګار کوي چې د اسلامي نظام تر سیوري لاندې به هیڅ ډول بدعتونه او خرافات او د خلکو د عقیدې تېروتنه ونه زغملی شي او د ورته کسانو پر وړاندې به قانوني چلند وشي.